علیکم دوستانو، شهرالایف سرګرال تاریخ ته 9/5/2023 او په دې ټیم کې چې موږ کوم یو د حریم شاه مرحوم ګلمر شاه مرحوم پټي طرف ته یو لکه پټي هغه ده خو د سایډ د تدیر کو چې دې طرف ته د هغه مو ته بنیادونه ان شاء الله تعالی دلته به کار شروع کړي. تاسو مینوالو ته خواست ده څوک مدد کوي دا د کلی کوم خبره ده برچر کر په کې سوال ځکه چې دې کې کزم منان پکې سه بیا لایف وچلا موږ مرګره ده منان انفیشل نو هغه هم وچلا او بس دا چې کوم ده په دې ټیم کې ماسا موږ د کوم مشر او ډېر درون خور مرګره د دامه دا به خبرې وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ده؟ څنګه خوراشي؟ الحمدلله. شکر الحمدلله. ډېر ښه خبره ده. الله دې ټول مسلمانانو رحم وکړي. الله دې په مسلمانانو حزبونه نه وودي. امين. ما خورې د پوری د ټوټله اعظم خان محمد زامل الله پاک پروردگار دې روح سیات دې سره دې ما سره د ټول مسلمانانو دې الله دې په کور رحمتونه راوچي. امين. یعنی دا لګاده د قوم په خدمتونو کې د مشیرانو د بیمارانو په خدمتونو کې دا بارا جوړیږي ولا عالم چې څوک جوړي خو دې نه خبره رځي هغه د برکات استاد د ګاډه پیوتلو نو پاږي کې واجسا شوی وا پورې لمورو یو دغه په کې رسیدل او خدای پاک ته وبخښي سره ټول مسلمانانو او سره د مو د ورونو او د خويندو نو دا نه دا چې کوم دا نو دا بارا جوړیږي او د الله او د الله د رسول د نامې د پاره او الله پاک پروردگار دې اچا چې روانه کړی دا اوسو کې چې د پرورش کې الله دې هغه ته جنتونو کې ځای الله دې هغه په قرباني برکتونه راوچي. امين. او دا ما خورې ده شیرونه مایدا ان شاء الله د الله نه امید کوم چې یاره د انصافي وو په دکې نوی په دوا کسان دي چې هم وستدي دي ان شاء الله چې د انصافي وو نوی نو هر سمادات چې دی الله دې رسول دې نامې دې پاره دا مشکل ده او دې دو سره برپور مداتو کې او سمداتو سره وکي او د الله په نامې باندې چې د الله نامې سره به څوک خپل دې پلکې نو به ډېر جوړوار ده او ما خو چې دې نو د هغه نصیب شوی نه دي. په بهر حال دا کوم کاش ریکارډینګ باندې ده دا د کوم په خدمت کې لګیا ده نو ته مونږ سره پیدا شته نو ته تاسو سره پیدا شته د الله دې پاره او د ثوابونو دې پاره دا کار کوي او بس الله دې هغه خلکو سره مدد وکړي څوک چې د قوم مدد کوي د الله نامې دې پاره والا پاک پروردگار دې هغه کار دې هغه دې الله نامې په سونه ودی سچي دا کیږي په باندې او سچي تاسو کړی دې الله دې نامې دې پاره الله پاک پروردگار دې هغه قبول کړي. الله پاک پروردگار دې تاسو هر څه مرادونه چې پزړه دي جایز نو سره د ما او سره د ټولو مسلمانانو مننه ده او بشر ته سلام کوي. بشر ته سلام کوي او نور ته ممتاز دي او ما طرف نه ممتاز دي تا بشر دي تا رست دي تا بگی دي تا غفور دي تا نور علام دي تا وهاب دي تا وایټ مان دي تا څومره چې د ما ورونه ترجوان او د ما د کلی عزیزان دي او څومره چې ورونه خويندې ټول می ورونه خويندې دي ویل چې د آدم علی السلام اولاد ده نو هغه ټول ته ما طرف نه دوا سلام او په ټول باندې د ما طرف نه دوا سلام او الله پاک پروردگار دې تاسو موږ کې برکات واچي. امين. او الله تاسو ټول ته روح زیات کړي. امين. بل رسته ته بچی لپاره مې دوا وکړه الله پاک پروردگار دې ته بچا جوړ کړي او الله پاک پروردگار دې ته په بچی باندې توت باد نه راوړي. امين. او الله دې جگ جوړ کړي. امين. او دې ټول مسلمانانو ته شفا ورکړي او د ما طرف نه تاسو ټول کلیوالا او ټول عزیزانو ته دوا سلام. الله پاک پروردگار دې تاسو ټول مسلمانانو نه د انګا او د بانګا او چې په کوم ځای باندې مسلمانان دي بیماران دي الله دې هغه نه بیمارې پاسي کوي قدرتونو. السلام علیکم. امين. ډیر مننه ده او بس دا مې ته خبره وکوم د دې سټوالو مطابق چې کوم دې دا به کوم ان شاء الله تعالی بیا چې کوم نه دوی نه را ټیکسر لګیا دی دا شګه هغه چې موږ د کومه د مدرسې نه را باسري وه تفانې ته مو چې کومه را باسري وه نو هغه تفانې نه شګه چې کومه دا دلته کې د هغه کې اچي صرف دې ته اچي د دې
تاسو ته باقاعده موږ د طرفه هغه دیر شي او بس ان شاء الله تعالی اوس دینه بعد د په مخکې پروګرام اخلم چې دا کوم هغه د طریقه د صرف په دې وضاحت کوم چې دا په دې پلموږ راسو په مخکې هم لګیا دي مزدوران عام کوي سمیا چې کوم د دوی دا شګه چې کومه ده دلته صرف دې ته اچو چې د برایي هغه برابر شي په دې چې د دې سیستم برابر وي نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش دا ده یا الله رضا ده او الله ورکړي دي او بل چې کوم نه چې د لای یو اپیل کړو دغه ورکو د لارې د پاره که څوک ورسره مرسته به کوي نو ورسره وکړي د سکول لپاره دغه لار ده هم راکوزونه چې بچی په خپل راکوزي د خوړ د هغه نه بچي واګه چارته دو راکوزیږي نو به شاده چې د ټولو کلو ولا پر روډ راسي نو به بده دی وبونه بچ ویل چې برانونه کې به د دشت خوړ وي نو کوشش پدا کوو دوستانو چې داسې الفاظ رانه استعمال نشي چې پای کې هیڅ ځړې موږ نه خپاشي یا موږ ته نه خپاشي الله دې پټولو راخم کی ځکه چې د الله نه براخم غواړو او بازو چې کومه سړوالي دي ماشاءالله دا ځای ورسره سرورو کولاو کېږي مخکې به دا غاړي کوژه وی لاړو نو بس دا چې کوم نه دا موږ یو عهد دی یا الله رضا چې دا به موږ کوو صرف د هغه رب العالمین د رضا لپاره چې کوم موږ ټول پیدا کړي او ان شاء الله تعالی دا سړوالو مانه اکثر چې کوم موږ دوه تنان خو په لړۍ راسو کا منان وي کا زام ځکه چې موږ ریزه تاسو ته اپډیټ درکو په دې درکو چې تاسو د خبر نه خبر کېږي بعد ټیم کې پوه نه وي بنده نو بیا هغه وکړي بله ویډیوګانو ګورو ډېره راشي نور مرګرم راشي ډېرو ګورو موږ والا به کېدای شي ګورو چې موږ ګورو موږ والا به ګورو نو په دې مطابق چې کومه دا خبره وي او په ولایت کې کېل کوي موږ ظفر خټک سره چې کوم ظفر ده هغه سم تاسو کول شي هم د تیستا هغه کوي او بس دا صرف کوړه کې شن نور الله پوره کوي نو بیره چې کوم نه دا پته نه کټ کیږي هغه مالک ته طرف دا غاموستا او چې دا چې کله کاټ شي نو مدرسې ته ورکنو بشفق الله دې ورته نورم هغه ویر کی چې کوم رحمتونه هغه دی الله دې په ټول په ملمنه د ټولو راووري ولې چې د هر چاته د هغه دعا کوو د صحت او د رحمت ځکه چې د دنیا یو فانی ده په دې کې نه زه وړل شم نه بل څه وړل شي بل دغه یو عمل دی چې دې نه کې مال بل چې کوم داسې ستاسې وینې دا دې ته دا ټریکټر مو شروع کړی دی او په دا ټریکټر چې کوم دی په دې به هغه کوي بلیډ وای او هغه شګه چې کوم دی تاسې مخامخه راشي د سیره څنګه ښه یاره چې ته روانه که څه ما ته څه شته که یو ګوره ته تلل شم زه خوشحاله باد الله د صحت ورکړي مې دا ملګري د افغانستان دي دلته پیدا شوي دي دلته دي بس اوسي دلته شاطرانو کې اوسي نو بس انسان سبا خپل انسانیت ساتي مسلمانۍ په طرز ورسره ساتي چې مسلمان په مسلمان کوم حق او بل چې کوم د ژوند ما د الله په لاس کې دی ما په لاس کې نه دی بل لاس کې دی هر څه قایم دایم دنیا الله ساتي دي نو د الله رضا دپاره یو بل بخښنه پکار دی بس چې کوم دا تاسو وینئ دې نه مخکې دا هغه هم چې کوم بس هغلته چې ورسوي الحمدلله په دې کې ټریټمنټ چې کوم دی درته وزیم چې ټریټ نه وي چې ول کوي درته به د میسیانو څخه خبره کوم دغه هم لګیا دي جانه دی وټخېلی دی دوی نه دا په برایي کېږي ډکون به کېږي او بس دا چې کوم دی چې کوم څیز پاتې شي بیا یې موږ مسافر او عوام ته په زور راووځي نو خبره دا وي دوستانو چې موږ صرف زنده باز مرده باز خو نه یو که نه موږ خو قوم دی دا پاکستان په نقشه کې شته د دغې دپاره موږ اکثر دا چې کوم دی اپیل کوو هغو خلکو ته اپیل کوو چې کوم دا الله ویر کړي وي رب ذوالجلال د نور ویر کړي ځکه دا کوړی دی دا هم غورځېږي او دا السلام علیکم جانې ښه یاریا لګیا یې په مخکې به بس هلته راسئ خیر څه بیا دې نه وروسته شاته یو هلک راغلو وایي چې که د 15 ګورۍ سیمټ یو ټرپ ګټه ده هغه به چې بیا شیرو ته بیا شیرو بیا بازار ټیک شو ده دا بس چې کله یې راوړي که نه شیرو ما ته پاته دی چې نن سبا به یې ته راوړه دا به چې ما ته پاته دی چې کله یې راوړي خو بیا به زه وایم بس الله دې ورسره ښه وکړي رب العالمین سره د هېڅ کمی نشته او الله دې ورسره ډېر ښه وکړي ولې چې د کوم
خدمت ته چې څه هغه ته یې کړی دی چې څه بیا ته یې راوړي موږ بیا والا ویر کوو ویلې چې هغې خوب یې چې کله سیز دلته وغورځېږي جانې هغه وایي چې شیر دې ما سره میلاو شي که نه یا نو بس نو څنګه الله دې خیر وکړي ده الله دې خیر وکړي بس دا کار چې کوم دی شروع دی الحمدلله بس دا په مخکې شي او دا لیول دی او دا به چې کوم دی بیا دې نه بعد دا ځایونه به اوس بیا خو جوړه لګیا دا هغه یې ته نه راشو کولو دا شهید مې لیدلو دا هغه یې ته بس رزي دا پسې مصطفی کو چې مال شو تاړي بس ان شاء الله تعالی بس صحیح ده چې کور څومره په اطمینان شکر دا به تقریبا جانیا انا مریض ده که سویمه ده انا مریض ده نو بس دا تاسو وینئ دوستانو دا چې کوم حالت دی تاسې هر یو نه آګاه کوو په دې مو خبرو چې تاسې باخبر وئ انشاءالله تعالی موږ کوشش دا وي چې د الله رضا کار دی الله رضا ته وشي په دې کې داسې نه چې موږ څه بل هغه ده پکې یو بس دا حالات دی حالات نه مو سره په دې به خبر کوو چې تاسې دې حالات نه آګاه شئ او الله دې په ټولو راخم پازل کړي ځکه چې خدای دې ټولو مسافر زه شو کې دا به نه که چا ویر کې او که چا ویر نه کې الله دې ټولو ته حزب توفیق ورکړي چې ښه کار د الله د هر یو نه اخلي موږ کوشش دا وي دوستانو چې موږ پکې داسې خبره تاسو ته پیش نه کړو په دې چې هغې کې انسان غلطۍ پوتلا دی خو داسې څه خبره زیاړه شیرار نه راونه وځي چې په هغې نه د بل زړه خفه شي او بس انشاءالله تعالی دا چې کوم کار دی دا د روډ سره به داسې موږ په لیول شو په لیول به ځکه ورسه شو چې دا روډ ورسه پکړ ونیسي او بس دا چې کوم دی خالي دی دا به ټول کېږي په دې به کېږي د دې کار اصل وجوهات دا ده چې موږ په دې کې هغه کوو بل چې کوم نه موږ د ګوړو هغه دی لینډ دی بس دا به انشاءالله تعالی نور هم برابر شي چې دا ځای ورته کولاو شي بل امید ساتم چې د ویډیو نه به تاسې باخبر شوي وي او بس ځکه چې موږ کوشش هم دا کوو چې دا ریز په ریز موږ تاسو اپډیټ ځکه در کوو چې تاسو ته نه خبر شي او بس الله مو موږ ته ایمان نصیب کا او بس دا یا خیرات غاټه د لاره ثواب دی ویا ثواب د جومات جوړول مدرسه دا ټول ثوابونو کې راشي موږ اسلام موږ ته دی چې شاله اربو شو عبادت نه به خلک منې کوو ځکه چې خپله ښه کوو نو بل ته به ښو خبره کوو او بس او بس په دې نه موږ اجازه اخلو پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد چې ته خوشحاله آباد اوسئ